افغانستان عزت بدی او دا بیرق برپیگی، دا بیرق نبدلیگی. دا د افغانستان ملی بیرق ده، دا د افغانستان ملی ویاړ ده. نور بیرقونو ته ځای نشته. دا مو په وینې ګټلی، دا به په وینې ساتو. او افغانستان باید مخکې لاړ نه شاته. خطرات واضح دي، سوله بې خطره نه او سوله هواره لاره ده. اما ما یقین په دې ده چې تاسې په برکت، تاسې د قربانیو په برکت باندې مو قوي موقف کې ضعیف موقف. و نقطه دیگه، تا روزی که پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه، وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قواست. تاسې وظیفه دا نه ده چې راست او ګورئ چې سیاسي بادونه کوم خواته وظیفه. تاسې دنده مقدسه دنده د دې وطن ساتنه ده او زه په حیث سرقماندان د اعلی خپل صلاحیتونه تاسې ته انتقالوم چې تاسې تر آخري دقیقې پورې په عزت او په افتخار قوه استعمال کړئ او دا وسطن بسازئ. تاسې صلاحیت له اساسي قانون صلاحیتتان از قانون اساسی، از حکم خداوند جل شانه آمده که وقتی که مورد حمله قرار میگیره باید دفاع.